د ماښام شور راته سکون راکوي، د ماښام شور راته سکون راکوي، ستا په یاد زړه هر مازدیګر ماتېږي. د ماښام شور ادبي خپرونې درنو مینوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ماښام شور ادبي خپرونه یوازې شاعرانو ته ځانګړې شوې ده. په ننني ناسته کې ځوان شاعر اکرم الله عادل سره موږ وغوښتل چې دوی سره یو ادبي مرکه ولرو. ځان خوشبخت ګڼم چې نن را سره په خپرونه کې اکرم الله عادل میلمه دی. د هر څه نه وړاندې خپل میلمه ته په خپرونه کې هرکلی او هراغلاس وایم. ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې احساس محترم تاسو ته سلام او ستاسې د خپرونې ټولو مینوالو ته سلامونه وایم او بیا تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه د وخت راکولو نه مو ډېره زیاته مننه. که مینوالو سره لنډه پېژندګلوي وکړو نو ډېره به ښه شي. ډېره زیاته مننه. احساس صاحب نوم مې اکرام الله دی، تخلص مې عادل دی، د ننګرهار ولایت د شینوارو د لوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال په کابل کې مسافر یم او زده کړو په اړه به هم درته ووایم چې د مریم پوهنتون د حقوقو پوهنځي د 3 سیمسټر زده کړیال یم. ډېره ښه ده. نو شاعرۍ په اړه راته ووایئ چې تاسو څو کاله کېږي شاعري کوئ؟ یاره خبره خو داسې ده احساس صاحب چې زما خو تقریبا دغه 4 کاله برابرېږي چې شاعري مې شروع کړې ده ان تر 10 سیم نه. خو د شاعري هغه کم تعداد چې دا زما ډېر زیات کم دی. په لومړي سر کې به چې دی ما د ورځې حتمي یو غزل لیکل، خو وخت په تېرېدو سره چې دی بیا څه لږ مشکلات هغه حل شوي وو، نو بیا چې دی اوس تعداد د غزلونو به هم درته ووایم، ستا سوال به هم جواب شي چې تقریبا کم 10-15 پورې غزلې به مې لیکلي په دې دومره ډېر وخت کې، خو او تقریبا یو نظم مې لیکلی دی. یو نظم مې ډېره ښه. هیر دې نه شي شاعر څنګه شولی که مینوالو سره دغه خبره شریک کړئ؟ یاره دا سوال جواب خو ماته ډېر ګران پریوزي، خو خبره داسې ده چې د شعر او شاعرۍ سره هم ډېر زیاته مینه وه. شاعران هم لوسته او دا د اوچته شاعرانو غزلې م خوښېدې، ادبي مجلسونو ته بتلو، نو همغه وه چې د هغه ملګرو تاثیر او بس د همغې د وجې مې څه غزل مزل ولیکل. نو داسې خاص کوم مطلب نه و چې مثلا موږ یو اړخ ته تللي و غزل م لیکلی. ډېری شاعران وایي چې د وخت نه اخوالې دي موږ دې د لاسه، یعنی مطلب یو شاعر شولو که نه، هر څوک خپل دلیل لري، خپله خبره کوي. ډېره مننه. مینوالو سره به څه شریکوئ؟ مینوالو ته به زه یو غزل ووایم په دې هیله چې ستاسې د مینوالو خوښ شي. مطلب څه داسې ده چې د جانان یاده بې خبر ښه یم، د جانان یاده د جانان یاده بې خبر ښه یم، یم خاموش په شان د غر ښه یم. ډېر زبردست، ډېر زبردست. حالاتو داسې تقاضا وکړه چې حالاتو داسې تقاضا وکړه چې کاڼې راتله زما په سر ښه یم. ډېر زبردست. او د پخلاینې په لذت پوه شو، د پخلاینې په لذت پوه شو، یار مې ویل چې مرور ښه یم. ډېر زبردست. د پخلاینې په لذت پوه شو، یار مې ویل چې مرور ښه یم. په تعلیم څه کوم چې وژنې پوهان، په تعلیم څه کوم چې وژنې پوهان، په تعلیم څه کوم چې وژنې پوهان، زه شنډونه بې ثمر ښه یم. ډېر زبردست، ډېر ښه. په تعلیم څه کوم چې وژنې پوهان، زه شنډونه بې ثمر ښه یم. ستا د جفا انځورګري نشم کوی، ستا د جفا انځورګري نشم کوی، نور په غزل کې برابر ښه یم. ډېر زبردست. او اخري بیت دی چې نفرت وهلو ته د مینې کیسې، نفرت وهلو ته د مینې کیسې، نفرت وهلو ته د مینې کیسې، عادل لګیا یم په لیکچر ښه یم. ډېر زبردست. نور به مینوالو سره څه شریک؟ یو غزل به درته په اخر کې بل ووایم چې دردونه دي سوچونه دي غمونه دي او زه یم. دردونه دي سوچونه دي غمونه دي او زه یم. دردونه دي سوچونه دي غمونه دي او زه یم. په شا مې ډېر بې شمېره کتابونه دي او زه یم. تنها یمه روان یمه منزل ته رسیدل دي، تنها یمه روان یمه منزل ته رسیدل دي، د ځینو خودغرضو اوازونه دي او زه یم. ښه ګیر یمه د لاس د راکولو هم څوک نشته، ښه ګیر یمه د لاس د راکولو هم څوک نشته، چاپېره رانه داسې دیوالونه دي او زه یم. څه ډېره موده پسې خطابي سټیج ته دعوت کړم،
څه ډېره موده پسې خطابي سټیج ته دعوت کړم، څه ډېره موده پس ستا صفتونه دي. او زه یم څه ډېره موده پسې خطابي سټیج ته دعوت کړم، څه ډېره موده پس ستا صفتونه دي. او زه یم په ما دل خو دغه مازدیګر ډېر بختور دی. په ما دل خو دغه مازدیګر ډېر بختور دی، د سترګو د بڼو اشارتونه دي. او زه یم ډېر زبردست ډېر خواږه غزلې وې دواړه. موږ ترې خوند واخیستو په دې هیله چې مینوالو به هم خوند ترې اخیستی. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو نه مو ډېره زیاته مننه. اخر کې پیغام دی ډیره زیاته مننه تاسو نه هم کوم. احساس صاحب چې په خپرونه کې مو وخت راکړ، کور مو ودان قیمتي وخت موږ ته راکړ او زموږ پوښتنه مو وکړه آباد اوسئ. پیغام به دی چې ملګرو ته چې د جنګ او د نفرت او د دې شیانو د لاس واخلي، مینه دې خپره کړي، مینه دې وکړي. څو ورځې ژوند دی دا به په مینه تیر شي او په خوښۍ سره کورنۍ سره ښه اصول همداسې ملګرو او دوستانو سره ښه په مینه ژوند وکړي. زما هم دا پیغام دی. ډېره مننه. دا و د ماښام شور ادبي خپرونه چې ما ذاکر الله احساس په کوربتوب تاسو ته وړاندې کړه چې په نننۍ خپرونه کې کرملا دل موږ سره مېلمه و. تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درون استقبال کې حاضرېږم، تر هغې د الله په امان لوی افغانستان د سوکالۍ او ابادۍ